رونو خبره دا ده چې د هرې مسلې حل روغه ده. چې چا هم جنگ کړی دی هغې تاوان کړی دی. تاسو د دنیا تاریخ وګورئ چې کله هم د ملکونو ترمنځ جګړه راغلې ده، کله د قومونو ترمنځ راغلې ده، کله چې کوم دی کورنۍ جګړه راغلې ده، په هغې کې د دنیا مړي شوي دي، خو په اخره کې بیا څه چل کړی دی؟ وایي راځئ چې روغه وکړو. روغ حل دی، لکه اخري حل. دا تاریخ په دې ګواه دی. تاسو وګورئ امریکې غونته قوت چې کوم دی په افغانستان کې شکست وخوړه او هغې نن دې ته کېناسته چې به یې موږ روغه کوو، موږ پرې وباسو. روغه چې کومه ده رونو، دا چې دی نو دا د هرې خبرې حل دی. اقنواس خان خبره وکړه زما رونو متحده ټریډ یونین مونږه د زړه د اخلاصه دا ټول چې کوم زمونږ مالکان رونه دي دا زمونږ رونه دي. مونږ په دوی کې دا فرق نه کوو چې یاره دا مالک دی او دا دکاندار دی او مطلب دا دی راشه دا دکاندار زیاتې کوي ته د دکاندار سره ملګری شه. مونږ به رونو دا یو کار کوو چې کوم سړی زیاتې کوي، که هغه دکاندار زیاتې کوي، که هغه مالک زیاتې کوي. که مالک زیاتې کوي بلکل موږ به د دکاندار سره ملګري. که دکاندار زیاتې کوي مالک له کرایه نه ورکوي، مالک سره بدماشي کوي، وروره موږ د هغه ملګرتیا نه کوو. خو نه، که دکاندار کرایه هم ورکوي په ټیم باندې. اوس زموږ دلته یو مالک یو قانون جوړ کړی دی چې زه دکان در کومه، خو چې کله د نه دکان اخلمه نو ته به دا خپل ټایل هم رڼې، ته به دا خپل چې کوم دا بره دغه دې کړی دی دا سیلینګ دې کړی دا به هم راورانې، خپل دکان به ورانې، دا هر څه به کور ته وړې، ما ته به خالي دکان پرېږدې. تاسو ډېر درانه پښتانه ناست یئ. آیا دا جایز دی چې ته ماله یو شړ دکان راکړې چې په هغې کې پلستر شوی ما ته تا پرېښه، په هغې کې ما کار وکړو، ته ما ته وایې چې ځه وروره زه دا دکان چاله ورکومه، بل سړي لی ورکومه، تاله ما پیشکي درکړې ده، تاله به یو 10,000 50,000 نور هم درکړي، دا ستا پیشکي شوه، ستا پټکی شه. خو کم از کم ځکه د خپل ترقیصیت په هغه خرڅومه، نو په دې به کم از کم تاسو اعتراض نه کوئ. ځکه چې وروره لکه یو شړ دکان دی، خو ټیک ته زه بس هلکه یو طرف ته مونږه لکه دا دکانونه د مالکانو له دومره پیسې ورکړه چې دکانونه هم پرې جوړ شو، زمونږ مالکانو پکې ځان د خدای په فضل کورونه هم جوړ کړل. مالکان ټي وي د ملګرو ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه ادا کوم. دا نن چې موږ په کوم موقع باندې راغونډ شوي یو هغې راغلي دي او د هغې کوریج کوي، نو دا د عبیدالله سیف الله کوم چې درګې باشندګان دي او دلته کې د تیمور او افساد دي کوم چې د شلماني قوم سره تعلق ساتي، د سخاکوټ دي، د دې په منځ کې څه غلط فهمۍ راغلې وي، په غلط فهمیو باندې د دې په منځ کې څه بداوی راغلی و، نو هغه ښه وه. مشران پکې وګرځېده، شلماني قوم مشران پکې وګرځېده، درګاه مشران پکې وګرځېده، میردي مشران پکې وګرځېده، او هغه مسله نن ختمه شوه، موږ رالو راغونډ شو، روغه پکې وشوله. او دا وړې وړې مسلې چې کومې دي دا چې نه حل کېږي دا لویږي، نو دا مسلې په دغه ځای باندې ختمول پکاري چې زیاتې نه شي او د هغې نه زیات بداوی د قومونو په منځ کې، د خاندانونو په منځ کې پیدا نه شي. نن موږ دغه سلسله کې راغونډ یو، ډېره شکریه ادا کوم. په دې سلسله کې ما سره د خپل ملګري چې و عمر، ده هم زما سره ډېرې شپې دلته کې 2-4 شپې کړې وې او دلته راغلي وو او د تیمور د علم سره خبرې کړې وې. قوم او د دې ټریډ یونین والا په منځ کې کومه فیصله وشوه، زه د دې هرکلی کوم او د هغه کسانو ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی په دې کې منډه تړله وکړه او دا روغه پای تکمیل ته ورسوله.